د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د افغانستان او روسیې فدراسیون ترمنځ 15 تړونونه لاسلیک شول. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغني برادر اخون او په اقتصادي چارو کې د روسیې فدراسیون د لومړي وزیر د مرستیال الیکسی اورچوک په حضور کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې 15 تړونونه لاسلیک شول. دغه تړونونه د افغانستان روسیې د سوداګریز فورم د پرانیست غونډې په پای کې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې لاسلیک شوي چې د ترانسپورت، ترانزیت، سوداګرۍ پراختیا، د نفتو ګازو د استخراج او تصفیې او د سیمه ییزو صنعتي او لوجستیکي کمپلیکسونو په برخو کې دي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت ویلي چې دا هوکړې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې لا پیاوړې کړي. مولوي امیر خان متقي ایران ته په یو رسمي سفر تللی دی. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي د ایران د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر سید عباس عراقچي په رسمي بلنه ایران ته تللی. بهرنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلي متقي سره په دغه پلاوي کې د اقتصاد وزارت مرستیال ډاکټر عبداللطیف نظري هم شامل دی. ټاکل شوي چې نوموړی د تهران د خبرو اترو فورم کې برخه واخلي او له خپل ایراني سیال او د نورو لوړپوړو چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. مولوي عبدالحکیم شرعي په نړیوال حقوقي فورم کې د ګډون لپاره روسیې ته ولاړ. د طالبانو حکومت د عدلیې وزیر مولوي عبدالحکیم شرعي په سینټ پیټرزبورګ کې د نړیوال حقوقي فورم په 14مه غونډه کې د ګډون په موخه روسیې ته روان شو. د عدلیې وزارت په خبره شوي خبرپاڼې کې راغلي چې عبدالحکیم شرعي به په نړیوال حقوقي فورم کې د طالبانو د دریځ په اړه وینا وکړي. د نړیوال حقوقي فورم دا غونډه به د راتلونکي دوشنبې په ورځ د روسیې په سینټ پیټرزبورګ کې پیل شي. سینټ پیټرزبورګ نړیوال حقوقي فورم د حقوق پوهانو، سوداګرو، سیاسي مشرانو او د قانون پلي کوونکو ترمنځ د نظر تبادلې لپاره یو مهم نړیوال فورم دی چې د قانون پرمختګ، د قانون پلي کولو کړنلارو اصلاح، د قانوني فرهنګ پیاوړتیا او د ټولنیزو او اقتصادي مقرراتو د تنظیم په برخو کې بحثونه کوي. قزاقستان ادعا کړې چې قوشتېپه کانال د سیمې د اوبو ویش اغېزمنوي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې د اوبو امنیت او له پولو وراخوا د اوبو کارونه ننګونې حوالارې تر عنوان لاندې نړیوال کنفرانس ترسره شو. په دغه کانفرنس کې د قزاقستان اوبو لګولو وزارت مرستیال اسلان ادرایموف خبرداری ورکړې چې قوشتېپې کانال د سیرې دریا د بهیدو کچه راکموي چې دا به د اورال پر بحر هم چې دا مهال په بد وضعیت کې د مستقیم اغېز وکړي. هغه زیاتوي که څه هم افغانستان او قزاقستان ګډه پوله نه لري خو د دې کانال اغېزې ښایي ټولې سیمې ته وغځېږي. د ټایمز اف سنټرل اسیا د راپور له مخې په دغه کانفرنس کې د ترکیې، اسرائیل، تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ترکمنستان استازو ګډون کړی و. تر دې وړاندې د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ډاډ ورکړی و چې افغانستان یوازې خپله برخه له آمو سیند اخلي او د افغانستان ګاونډیان باید د قوشتېپې کانال د جوړېدو په تړاو اندېښنې ونه لري. د قوشتېپې کانال تقریبا 215 کیلومتره اوږدوالی او شاوخوا 100 متره پراخوالی لري. د دې کانال له بشپړېدو سره به نږدې 500,000 هکتاره کرنیزه ځمکه اوبه شي. امریکا کې لنډمهاله ویزه لرونکو افغانانو ته د وتلو خبرداری ورکړل شوی دی. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې د متحده ایالاتو کورنیو چارو وزارت د لنډمهالې خوندیتوب ویزه لرونکو افغانانو ته د ایستلو خبرداری ورکړی دی. رویټرز خبري اجانس د افغان کډوالو له قوله ویلي چې یو شمېر ایمیلونه یې ترلاسه کړي او ترې غوښتل شوي چې ژر تر ژره له متحده ایالاتو وځي. د راپور له مخې ترلاسه شوي ایمیلونو کې راغلي اوس وخت دی چې تاسو د امریکا متحده ایالات پرېږدئ. هڅه مه کوئ چې دلته پاتې شئ. فدرالي حکومت به تاسو پیدا کړي نو مهرباني وکړئ سم د لاسه ووځئ. راپور زیاتوي چې په ترلاسه شویو ایمیلونو کې افغانانو ته ویل شوي چې په متحده ایالاتو کې د کار قانوني حق هم نه لري. دغې پرېکړې د زرګونو هغو افغانانو خوندیتوب له ګواښ سره مخ کړی چې د 2021 کال له اګست وروسته د امریکا لخوا پرول او د لنډمهالې خوندیتوب ویزې ورکړل شوي دي. اروپایي ټولنه هیواد کې د ښځو روغتیا او روغتیایي مهارتونو پیاوړتیا برخه کې پانګونه کوي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د 420 نرسانو، قابله او روغتیا کارکوونکو د روزنې لپاره د یو 3 کلن پروګرام د پیل خبر ورکړی دی. افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي ویرونیکا ویلي چې دغه پروګرام هدف له ناروغانو د پاملرنې پیاوړتیا او له ښځو ملاتړ دی. له معلوماتو له مخې د دې پروګرام له لارې به د هلمند، پنجشیر او کابل ولایتونو په ایمرجنسي روغتونونو کې 15 سیمه ییز اوسیدونکي هم په دندو وګمارل شي. اروپایي ټولنه د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کوي. دا پانګونه اکثره وخت د مرستو، روزنیزو پروګرامونو، روغتیایي خدمتونو پراختیا او د عامه پوهاوي کمپاینونو له لارې ترسره کیږي. مسعود پزشکیان ویلي ټرمپ پر یو وخت هم سوله کوي هم ګواښونه باور پې سخت دی.
د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان وایي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له یوې خوا د سولې په هکله خبرې کوي او په ورته وخت کې ګواښونه کوي چې باور پرې سخت دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې هم ګواښ کړی و که چیرته ایران سره د امریکا مذاکرات ناکامیږي نو ایران به له ستر خطر سره مخ شي. د ایران او متحده ایالاتو ترمنځ د بحث یوه جنجالي موضوع د ایران اتومي پروګرام دی. ایراني او امریکایي پلاو په وروستیو کې پر دغې موضوع څو پړاوه خبرې اترې درلودلې دي خو د حل کوم څرک تر دې دمه نه لیدل کیږي. له 14 کلن ځنډ وروسته نړیوال بانک غواړي سوریه کې خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. د فرانسې خبري اجانس راپور له مخې نړیوال بانک په یوه اعلامیه کې ویلي چې سعودي عربستان او قطر د سوریې 15.5 میلیون ډالر پور تادیه کړ چې له امله یې سوریه د نړیوال بانک د نړیوالې پرمختیایي ټولنې سره د نوو پورونو او مرستو لپاره وړ وګرځېده. نړیوال بانک په خپله اعلامیه کې ویلي چې له څو کلونو جګړو وروسته سوریه د بیا رغونې او پراختیا په لور روانه ده. د دې بانک لومړنۍ پروژه به د نوي سوریایي حکومت سره په همکارۍ پر دې تمرکز وکړي چې څنګه خلکو ته اسانه برېښنایي خدمات وړاندې کړي. دا اقدام به نړیوال بانک ته زمینه برابره کړي څو له اوږدې وقفې وروسته په سوریه کې خپل پراختیایي فعالیتونه بیرته پیل کړي. د 14 کلنې کورنۍ جګړې له امله د سوریې اقتصاد سخت زیانمن شوی دی چې شاوخوا 90% خلک په فقر کې ژوند کوي او ډیری یوازې د ورځې 2 ساعته برېښنا لري. امریکا لیبیا ته د 1 میلیون فلسطینیانو د استولو پلان جوړوي. امریکایي رسنیو د 5 باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ټرمپ اداره په یو پلان کار کوي چې د غزې له تړانګې څخه تر 1 میلیون پورې فلسطینیان په دایمي توګه لیبیا ته انتقال کړي. NBC نیوز د یو پخواني امریکایي چارواکي او 2 سرچینو چې مخامخ د معلوماتو ته لاسرسی لري دا راپور هم ورکړی چې دا پلان دومره جدي تر غور لاندې دی چې امریکا د لیبیا له مشرتابه سره په دې اړه بحث کړی دی. د معلوماتو له مخې د فلسطینیانو د بیا میشتېدنې په بدل کې اداره به لیبیا ته د میلیارډونو ډالرو فنډونه خوشي کړي چې امریکا د یوې لسیسې څخه ډیر وخت د مخه کنګل کړي وو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوحه کې د یو سوداګریز کانفرنس پر مهال ویلي چې امریکا به غزه په یوه آزاده سیمه بدل کړي. لیبیا کې مظاهراتیان د دغه هیواد له لومړي وزیر څخه د استعفا غوښتنه کوي. د لیبیا په پلازمینه طرابلس کې سلګونو کسانو د پراخو لاریونونو په ترڅ کې د دغه هیواد د ملي یووالي حکومت د لومړي وزیر عبدالحمید الدبیبه استعفا غواړي. مظاهراتیان د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي لکه ملت غواړي حکومت نسکور کړي او موږ ټاکنې غواړو. تر دې مهاله د کابینې 3 وزیرانو د لاریونونو په ملاتړ استعفا ورکړه. طرابلس ښار کې د وسوالو ډلو ترمنځ تر سختو جګړو وروسته د خلکو لاریونونه ډیر شول چې د ملګرو ملتونو په وینا په دې جګړو کې 8 ملکیان ووژل شول چې یو پکې عبدالغني الکیکلي هم و. عبدالحمید الدبیبه په 2021 کال کې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یوې پروسې له لارې واک ته ورسېده خو تر اوسه پورې ټاکنې د سیاسي اختلافاتو له امله ځنډول شوي دي. د لومړي وزیر عبدالحمید الدبیبه حکومت تر اوسه استعفا نه ده ورکړې خو د مظاهرو شدت او د وزیرانو استعفاوې ښیي چې د حکومت پر وړاندې فشارونه زیات شوي دي. اوکراین او روسیه د 2000 بندیانو پر تبادلې موافقه کړې ده. د اوکراین د دفاع وزیر رستم امروف ویلي چې روسیه او اوکراین موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې د جګړې د بندیانو تر ټولو لویه تبادله ترسره کړي. هغه وویل موږ د اوربن او د بندیانو د تبادلې په اړه بحث وکړ. اوس مهال د 1000 بندیانو په بدل کې د 1000 بندیان تبادلې موافقه شوې ده. عمروف زیاته کړې چې اوکرایني پلاوي د ولسمشر څخه لارښوونې ترلاسه کړي چې د اوربن پر رامنځته کولو د بندیانو د تبادلې اسانتیا باندې تمرکز وکړي. د راپور له مخې په دې تبادله کې د روسیې او اوکراین پوځي یرغمل شوي شامل دي. دا هوکړه وروسته له هغې شوې چې په ترکیه کې د دواړو لورو ترمنځ د خبرو د بې پای پای ته رسېدو راپورونه هم ورکړل شول. که څه هم دا تبادله پر اوکراین د روسیې له برید وروسته تر ټولو لوی جوړجاړی دی خو تر اوسه یې د دایمي اوربن او سولې لپاره څرک نه دی ښکاره کړی. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا او د مهال لړ مهم خبرونه تر بیا